نبی علیه الصلاة والسلام اعتکاف ته ولوېدی د روزې د مابین په 10 ورځو کې. د روزې پر 11 اعتکاف ته ولوېدی په مسجد نبوي کې. نور صحابه هم ډېر د نبی علیه الصلاة والسلام سره په اعتکاف کې په مسجد نبوي کې کښېناستو. 10 ورځې نبی علیه الصلاة والسلام 10 شپې اعتکاف وکړي. دا چې د شلم شپه تېره سوه د شلم سهار ده چې شپې ته 20 راځي. نو د بعضې صحابهو خیال دا سو چې نور نو د اعتکاف خلاص سو. نو دوی هغه خپل قریبان راوغوښتو مسجد کې چې د دوی د ژوند څه سامان و، یا به یو ټوټک راوړی و یا به یو کوزه راوړې وی. هغو ته وویل چې دا شیان کور ته یوسئ، نو ماښام چې روزه ماته شي خو موږ هم پسې درځو. ډېرو صحابهو خپل سامانونه کور ته ولېږل چې ماښام به زیاتې اعتکاف ختمیږي. په دې ورځ کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې که له ما سره چا اعتکاف کړی وي نو هغه دې ځي نه، دا راتلونکې 10 ورځې به نور هم اعتکاف کوو. دا آخري عشره یې وښوده. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې ما دا د مابین په 10 ورځو کې مسجد کې اعتکاف ما وکړی د دې دپاره چې زه لیلة القدر وګورم، د شب قدر د شپې په انتظار وم. خو لیکن داسې ما ته هغه ښکاره سوه چې دغه د شب قدر شپه په دې راتلونکې عشره کې ده، په دې راتلونکې 10 شپو کې. او ما ته داسې معلوم سو، ما خوب ولیدی چې ماښام کې باران وسي، سهار لمونځ چې زه کومه داسې په خټو غوندو ځای کې سجده کوم. نو دا کوم صحابي چې روایت کوي هغه وایي ډېره صفا ورځ وه، د اسمان پر مخ بیخي وریځ نه و، دا د شلم ورځ وه. د نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي مبارک چې اول وار جوړ سی، هغه دا چت چې یو پر دا چت باندې داسې د خورما شاخونه و، څه واښه ماښه اچولي و، ګل نه و چې باران به سي اوبه لاندې ته راتویېدې. نو دا راوي وایي چې په دغه شپه کې د شپې باران وسو، دا د 21 شپه ده. دی وایي سهار ما ولیدو په خپلو سترګو نبی علیه الصلاة والسلام چې د سهار لمونځ موږ ته راکوي، مخ یې راواړاوه، پر تندي و پر پزه یې د خټو اثر. نو داسې معلومیږي چې دغه د 21 په شپه په هغه کال شب قدر ښکاره سوی ده، په هغه کال. او حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا یو صحابي ده، د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر نږدې شاګرد ده او د قرآن کریم ډېر ښه ماهر ده، په قرآن کریم ډېر ښه پوهېږي. دی وایي که ماته یو څوک د حجر اسود و د مقام ابراهیم په مابین کې قسم راکوي، زه به قسم وکم پر دې چې د قدر شپه د 19 شپه ده. زه پر دې قسم چې دا بله شپه نه ده، د 19 شپه ده. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رایه بیا دا ده. څه نور روایات هم کې راغلي دي. به هر حال تحقیق د اهل تفسیر دا ده چې دا شپه په روزه کې خو راځي، غالبه دا ده چې په آخرو 10 شپو کې وي، خو بدلیږي، کله پر 21 سي، کله پر 23 سي، کله پر 19 سي. چا چې په کومه شپه باندې معلومات کړي دي هغه اخبار یې کړی دی، لکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پر دې ټینګ ده چې دا 19 ده، ځکه دی په 19 اثر دی. دا بل روایت د بخاري چې راځي چې په 21 باندې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته وویل آثار د قدر ښکاره سو، نو دا په 21 پیښه شوې ده. کېدلی شي بعضې روایات د 23 وي، چا په 23 لیدلی وي، حتی ته 29 پورې، ته 25 پورې، دا ټول احتمالونه دي. حتی د 24 روایات هم راغلي دي، د 13 روایات هم راغلي.